سلام دوستانو د کمپیوټر په باره کې معلومات درکوو چې یو خراب کمپیوټر څنګه جوړ کړو او د دې کمپیوټر سکرین LCD د موږ یې LED ته اړوو چې مصرف یې کم شي او رڼا یې تیزه شي. دا کمپیوټر موږ سٹارټ کړو غمې تاسو ته ښکارېږي خو سکرین نه بلوي. په سکرین کې هغه HP علامه تاسو ته ښکارېږي دا دراله چې زور تصویر شي نو هغه کمپیوټر سکرین بل چلان ده خو رڼا نه کوي. د دې د رڼا سیستم خراب شوی ده. موږ دا کمپیوټر سره خلاص کول دا پلک تاسو ته ښکارېږي دا پلک هر څه لګېدلی خو بیا هم رڼا نه کوي. دا بورډ د رڼا لپاره ده د هر څه لګېدلی دي. موږ اوس تاسو ته ویډیو کې ښیو چې دا سکرین کمپیوټر موږ څنګه LED ته واړوو. د دې لپاره موږ شي ته ضرورت لرو یو کوچنی کټ ته چې د LED یا د ګروفان لپاره کنټرول وکړي او د هغه لپاره یو پاور کیبل ته ضرورت لرو چې دا د پاور کیبل ده او نور چې د LED دي یعنې کوچني کوچني غمې دي چې په سکرین کې به یې موږ لګوو او سکرین ته به رڼا ورکوي. نو دوستانو دا وسایل لګېږي او له دې څخه اوس دغه کټ چې دا کټ څخه هغه پلک کوشان موږ لرې کوو چې وسایل اضافه نه وي. دا درې دانې لینه موږ پسې لیم کړل او دغه درې لینو کې یو منفي ده یو مثبته او بل د سټارټ لپاره ده او هغه پلای بیک چې ده په دې کې اوس موږ مثبت او منفي لګوو چې ګورو چې کومو لینو کې برق راځي او کوم یو د سټارټ لپاره کار کوي. په دې دوه لینو کې مثبت او منفي راځي تاسو ته ښکارېږي 11 یا 12 ولټه برق پکې ده او یو دانه د سټارټ لپاره لین لګېږي. نو دا تاسو ته په ویډیو کې ښودل کېږي دا لینونه ولګېدل مثبت او منفي هم ولګېدلو او یو دانه د سټارټ لپاره چې کله بټن ووهي او د غمې روښنایي شروع کړي یعنې رڼا وکړي. دا کټ په دې طریقه سره جوړ شوی تاسو ته ښکارېږي ډېر کم ته لینونه لیم شوي دي. نو نور یو شی نه غواړو اوس بټن د کمپیوټر وګورو چې کمپیوټر سټارټ کړو او دغه هغه وګورو ګروپان چې لګېږي که نه لګېږي. نو اوس د سټارټ بټن په کمپیوټر وګورو کمپیوټر سټارټ شولو ګروپان تاسو ته ښکارېږي LED سمې ولګېدلې او که چېرته بندوو بیرته یې بند کړو بیرته سمې بندې شي یعنې له بټن سره خپله لکه کمپیوټر چې سټارټېږي د هغه رقم ته صحیح کار کوي بندېږي هم ورسره خلاصېږي. نو کمپیوټر سکرین په دا بل مخ راړوو هغه ته چې کومه د سکرین پټه چې کومه بنده ده دا به په ډېر احتیاط سره او په طریقه سره له کمپیوټر څخه خلاصه کړئ. کله چې مې دا خلاصه کړله نو سکرین تاسو ته خلاص شولو. په سکرین کې که هر څه کار کوئ سکرین له کمپیوټر څخه جلا شولو در اخیستلی شئ او ځان ته کار کې کولی شئ. په دې کې په یو بل سر کې نټونه دا د خلاص کړلو او بیا دغه د ټوپ غسې ده دا کوم چې رڼا ورکوي دا ټوپ چې کې لګېدلی ده دا له سکرین څخه راوکاږئ چې دا مې راوکښول دا د سټیل ترامه تاسو ته ښکارېږي. په دې کې به بیا LED بسته کړئ. که چېرته زه دا ټول سر کې بسته کوم او اوس یې لګوم نو ویډیو ډېره اوږدېږي. دا دغه ټوپ خو تاسو ته ښکارېږي دا توروالی چې یې کړی دا ځای خراب شوی و. که چېرته دا لیم په دې ځای پسې بېرته لیم کړو دا ویر نو دا خپل ټوپ هم بېرته جوړېږي. خو یا ټوپ موږ اوس لرې کوو ټول مې سره خلاص کړی موږ یې LED ته لګوو. نو دوستانو LED په دې هغه کې بسته کړئ دا د سټیل په ترامه کې LED بسته کړئ LED وخت نیسي یعنې ویډیو لویېږي هغه موږ کې ولګوله بیرته مې سکرین ته ولګوله سکرین تاسو ته ښکارېږي چې څنګه سکرین سټارټ ته یعنې سکرین له LCD څخه LED ته دا سکرین واوښتلو. د دې کمپیوټر سکرین اوس LED ده. نور یو شی نه غواړي دا د سکرین پټر بسته کېږي بیرته او هغه د ګروفان مې په دې سټیل ترامه کې ولګول او ترامه مې بیرته په خپل ځای باندې بسته کړله. نور شی لا نه غواړي. نو دوستانو په دې طریقه سره دا وصل کېږي هغه خپل پلای بیک چې وه مخکې تاسو ته ښکارېږي هغه دغسې پاته ده. دوستانو په دې طریقه سره دا کار کېږي او دا رقم ته بسته کېږي. که خپل کمپیوټر خراب وي خپله یې جوړولی شي که خپله نه شي کولی یو نږدې مستري ته وروړئ او کوم کمپیوټر مصرف زیات کوي په دې طریقې سره یې د کمپیوټر د برق مصرف هم کمیږي. یعنې که چېرته تاسې کمپیوټر خپله بیټرۍ روغه وي هغوی 1 ساعت کار کولو حتما به اوس 1.5 ساعت یا 2 ساعته کار کوي. نو دوستانو په دې طریقه سره د دې کمپیوټر کار ول چې دا وصول تاسو ته ښکارېږي او ډېر ښه کار وصولو چې دا سکرین LED ته واوښتلو. تاسو خپل کمپیوټران هم کولی شئ او خپله یې اړولی شئ. که مې ویډیو خوښه شوې چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. زه هر وخت ستاسو لپاره داسې ښایسته ښایسته ویډیوګان راوړم. د دې کمپیوټر کار نور خلاصو او کمپیوټر بسته کوو. کمپیوټر بسته شول تاسو ته ښکارېږي او کار یې په مکمله توګه خلاص شول. دغه هغه ټوپ و چې مخکې په دې سکرین کې